دا په لښکرګاه ښار کې د بوست خصوصي لیسه کې د زده کوونکو لخوا په لاسونو جوړ شوي بېلابېل توکي او لیکل شوي مقالې دي چې د تیر او روان کلونو په جریان کې ترتیب شوي او د نندارې لپاره ایښودل شوي دي. د یادې لیسې تدریسي سرښوونکی احمد جان خادم وایي د دې نندارتون د پرانیستلو څخه موخې ټولنې ته د ښوونکو او زده کوونکو ترمنځ د متقابل زده کړیزو فعالیتونو په ډاګه کول دي او ترڅنګ یې په ټولنه کې زده کړو نوښتونو او پنځونو ته د ځوان قشر پام راګرځول یادوي ترڅو د علم د ترلاسه کولو لپاره لا هم خپل فعالیتونه ګړندي کړي. استادانو نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي وي او تدریس یې کړی و. د دغه خپل تدریس نتیجه او دغه د زده کوونکو د زار او زحمت نتیجه نندارې ته وړاندې کړو او دوی تشویق کړو، دوی نور هم وهڅوو چې په راتلونکي کوښښ وکړي چې نور هم تر دغه ډېره خواري وکاږي، زحمت وکاږي او د خپل هدف په لاسته راوړلو کې پرمختګ وکړي. نو موږ غواړو چې دغه ښکلي نوټونه، ښکلي کورنۍ دندې او هغه زموږ د زده کوونکو د تېر دغه 1403 او 4 تعلیمي کال نوښتونه ټولنې ته وړاندې کړو چې هغو ته هم یو مثبت روحیه ورکړي او هغه هم د تعلیم سره شوق پیدا شي. د یادونې وړ ده چې لښکرګاه ښار کې بېلابېل خصوصي علمي مرکزونه او ښوونځي شتون لري چې د ټاکل شوي فیس یعنې پیسو او مهالویش له مخې د هلمندي ولسونو بچیانو ته روزنه ورکوي.